الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معزز ورو پوښتنه کړې ده چې که څوک په روژه کې د خپلې میرمنې سره پر موبایل خبرې کوي یا ویډیو ټلیفون یا هسې، نو د ذکر څخه سپینې اوبه یعنې مزي راوځي، په دې سره روژه فاسدېږي او که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، که روژتي شخص د خپلې میرمنې سره ویډیو کال یا عام خبرې کوي او سپینې اوبه یعنی مزي تر ذکر راوځي، په دې باندې روژه نه فاسدېږي. الجوهرة النيرة، دویم جلد 28مه صفحه، الفتاوى الكريمية اول جلد 301 صفحه. السلام علیکم ورحمة الله. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.